اوکې بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن تینا ټریکس وایو چې تینا وایو ټریکس د کمپیوټر یو څه چلونه وایو سیرام لومړی به داسې وایو چې یو اس بي پورټ ډیسیبلینګ د یو اس بي پورټ ډیسیبل کول د څه معنی تاسو چا سره یو اس بي شته نه کوي چې بند نشي ګوره یو اس بي پورټ ډیسیبلینګ څه معنی دا به داسې کیږي کنه چې کله تاسو خپل کمپیوټر ته یو اس بي ور داخله وای دا به نه اخلي څنګه به کوي نه به اخلي دا موږ داسې جوړو ترڅو زموږ کمپیوټر ته یو څوک اس بي داخلوي دا نه اخلي زیاتره وخت ته یو کس وایي چې ډیټا راته ولېږه یا ماته داسې وکړه داسې وکړه دغه ډیټا مې ډېره ضرورت په کار او ته نه غواړې چې ډیټا دې نور خپاره شي صحیح ده نو ته څه وکړه یو اس بي ورته ډیسیبل کړه چې وکړه یو اس بي پورټ ورته ډیسیبل کړه سماره دا به څنګه ډیسیبل کوئ تاسو به راشئ دلته رن کمانډ ته وینډوز آر به وایي دلته به راشئ وبه لیکئ ریجیډټ چې به لیکئ ریجیډټ به ولیکئ راشئ انټر باندې کلیک وکړه دا به دې ځای نه څنګه کې یس به کړي یس چې کړل که نه زه به راشم دا مخکیني اوپن شوي دا به بېرته کلوز کړم ښه وینډوز ښه اول ګورئ چې تاسو کله ورسره داخل شئ که نه دا به در سره په داسې شکل کې اوسي چې کله ورته داخل شولې به راشي یا شاید بیخي در سره داسې شکل ولري دا سیدانو دې باندې به کلیک کوئ دلته به راشئ ایچ کې لوکل مشین ته به راشئ په دې کې به راشئ تاسې سیسټم ته به راشئ سیسټم کې به راشئ کرنټ کنټرول سیټ ته چېرته کرنټ کنټرول سیټ ته دلته چې راغلی دلته به راشئ سروسز ته به راشئ کله چې سروسز ته راغلی دلته یو پریس کړئ چې یو چې به پریس کوي ګایز یو همداسې یو وهئ خپله دلته راځي درته ښه لاندې چې کوم نوم راورسېده زه یې درته بیا وایم یو اس بي سټور ګوره دغه دی موږ سره چې دی یو اس بي سټور دا یو اس بي سټور را سره راغی که نه دلته چې دی موږ سره زه به لومړی راشم یو اس بي راته راکړئ تاسې یو اس بي چا سره شته کارېډر مشکل نشته یو شی راته راکړئ تاسې لږ وګورئ شته ښه دا شو ګورئ اوس زه دا ورته داخلوم زما کمپیوټر به یې ښه صحیح اخلي څنګه به کوي وای خسته زه راځم دلته لږ چې کومه چې رښتیا یې اخیستی دی که نه دسپېسي اخیستی دی موږ سره یو اس بي ډرایو دا دی که نه خو زه چې هماغه پروسس مې پرې وکړ دلته راغلم یو اس بي سټور ته زه به وګورم سټارټ دلته چې کله راغلی که نه دې سټارټ ته به راشي چېرته سټارټ دې باندې به ډبل کلیک کوي ډبل کلیک وکړ که نه دا څو دي دا درې دي که نه دا فقط څلور کوي څو یې کوي څلور یې کوي د دې ځای نه څنګه کوي اوکې که زه به راشم دا به تېنو بېرته وباسم ښه دا به دې ځای نه څنګه کړو اوکې کړو اوس ته لږ راشه دا بېرته ته ورته ورکړه وای خسته هماغه کارېډر دی که نه هماغه پورټ دی ګوره دلته مو ورکړ که نه هېڅ یې نه اخلي را سره ته لږ راځه راشه هر یو چې یو بلکل ته لږ راشه دې ځای ته ورشه څنګه نه مغلته یې نه را سره راخلي که نه صحیح ده زه راشم دسپېسي ته ګوره اوس به یې نه به وي را سره کوم یو یو اس بي ډرایو په نوم شته دی را سره نشته دی را سره صحیح ده زه به راکړې وکړم ما دې منیج ته به راشم ما په دې منیج کې شاید منیج کې هم در سره فکر نه کوم که راغلی اوسي صحیح ده د ډیسک مینجمنټ کې دلته ډیسک مینجمنټ ته زه راشم ګوره دلته هم نه دی راغلی پام دی ورته که نه نو دا مونږ څنګه کړ ورته ډیسیبل کړ اوس هماغه پورټ دی بله یو اس بي ته لږ راکړه تا فار ایگزامپل یو کس وایي چې دا فقط دې یو اس بي ته جوړ شوی نه ته راکړه زه بله یو اس بي ورته وایم چې بله یو اس بي مونږ ورته انسرټ کړو دا دی موږ سره که نه ته راځه دا ورته انسرټ کړه لږ دلته ته راشه اخیستی دی نه دی اخیستی صحیح ده زه راځم ورته وایم دا خو مو زده کړ که نه چې څنګه یې ډیسیبل کوې اوس خو به یې بېرته طریقه زده کوئ چې څنګه یې بېرته جوړ کړئ که نه یو څه چې ورانېدو طریقه زده کوئ خو جوړېدو طریقه به یې زده کوئ صحیح ده رن کمانډ ته راشئ ریجیډټ ولیکئ چې ولیکئ ریجیډټ دا به بیا په لومړي ځل تاسو دې ځای ته سیده تاسو که کنفګریشن کړی دې ځای ته مو راوړي خو زه بیا راځم سرنام دا بیا راځم ښه سرنام به ځکه راشم چې تر څو تاسې پرې لږ ښه پوه شئ سمه ده دا داسې او دا هم داسې ګوره اوس زه غواړم چې بېرته یې څنګه کومه آن کړم اوس یو اس بي پورټونه کار پرېښوده که نه زه ورته وایم بېرته یې باید کار وکړي راشئ ایچ کې لوکل مشین ته تاسې راشئ دلته چېرته راشئ سیسټم ته راشئ سیسټم کې چېرته راشئ کرنټ کنټرول سیټ ته راشئ دلته ډبل کلیک کوئ ښه بیا دلته چېرته راشئ سروسز ته راشئ دلته یو پریس کوه چې یو همداسې وهه بل شی ورسره مه وهه فقط یو وهه لاندې ځي دا سره صحیح ده تر څو دلته یو اس بي سټور درته راشي چې یو اس بي سټور دا ټول په غټو لیکل شوی چې لیکل شوی غټو حروفو دلته سټارټ دی که نه دا موږ څلورو ته اړولی و که نه راشه بېرته چې ته واړوه درېو ته واړوه ته راشه دا اوکې کړی ته لږ یو اس بي راته اوس راکړئ دا ده که نه وختي دا اخیستله نه ته راځه لږ ورته انټر کړه ته راشه
وای خستم Yes, sir. داري بیرته راوخسه راس صحیح ده دا یو شو چې څنګه یو یو اس بي پورټ څنګه کو انیبل او ډیسیبل کو صحیح ده بل خبره وای هاو ټو ډیسیبل ان انیبل کنټرول پینل اپلیټس اوس ګورئ کنټرول پینل تاسو کې د روان دی تاسو مو کې ویری کنټرول پینل چې کوم یې کنه سیمینار دی زموږ شو کنټرول پینل چې کوم یې کنه دا کنټرول پینل دی کې دنه نه دی ته اپلیټس نو مقصد شي چې دا سیټینګونه دی دا و څه څنګه کولای شم چې چاته دغه سیټینګونه ښکارا نشي صحیح ده نو چیرته براشي رن کمانډ ته براشي ته بول کې جی پی چې شي جی پی ایډیټ بول کې چې بول کې جی پی ایډیټ ډاٹ ام اس سی بول کې ام اس سی جی پی ایډیټ ډاٹ ام اس سی دلته راشه انټر باندې کلیک وکړه انټر مو کړ کنه دلته راشه زه به وګورم چیرته به راشي اډمنسټریټیو ټمپلیټس ګوره ها د کمپیوټر کنفیګریشن سره کار مه لره صحیح ده دلته هغه یوزر کنفیګریشن سره کار کنه په دې کې اډمنسټریټیو ټمپلیټس راغلي زه ته چیرته راشه کنټرول پینل ته راشه کنټرول پینل ته راغلي چیرته دلته راشه وای هایډ سپیسیفیک دلته دغه خبرې دي سره ګوره واښه گایز وای هایډ سپیسیفاید کنټرول پینل ایټمز د کنټرول پینل یو خاص غواړم چې یو خاص فور ایگزامپل دلته زرا غواړم چې زنه مې کنټرول پینل اوپن کړ چې مې اوپن کړ کنټرول مې دلته کنټرول بنوم ورته کې ها دا کنټرول پینل دی کنه زه غواړم چې په دې کې دغه ریجن نه تنه کاری اوس کاری پکې کاری کنه دغه سیستم دی راته پکې نه کاری کیبورډ دی راته پکې نه کاری سی شو دا ساوند دا د نزل لري کول غواړم نو څنګه لري کې اماغه طریقه په ماغه طریقه براشي دي چې ته بزان نه ور چې کله راورسي وای هاي سپیسیفاید کنټرول پینل ایټمز دی باندې ډبل کلیک کړه دلته چیرته راشه enable تراشه چیرته راشه enable ته شراغ ته شو باندې کلیک کا شو باندې کلیک کړ کنه چې شي ته نه غواړي زه ته مراشه کیبورډ چې شي کیبورډ را سره انټر باندې کلیک کا بل شي ماوس فور ایگزامپل ماوس هغه کې هغه دې شو ماوس هم نه غواړم خپل شي موږ سره ریجن و چې ریجن شو ریجن موږ سره ریجن بل شي ته غواړي ورته ما سیستم هم نه غواړم چې نه غواړم سیستم شو سیستم هم پکې نه غواړم سیستم هم پکې نه غواړم بل شي نه غواړم فور ایگزامپل ساوند هم نه غواړم چې نه غواړم ساوند هم نه غواړم صحیح شو اس یو ان جی ساوند شو راشه دې ځنه ته اوکې کا وز دا اوکې شو کنه تل راشه کنټرول پینل ته بیا ورشم پکې شته او شته ولی موږ خلا بند کړی نه دی کنه صحیح ده او دې ځنه موږ دا چې باندې کلیک کړی نه دی دلته موږ دا اوکې باندې کلیک کړی نه دی کنه راشه ته کلیک کا وس ته لګ راشه دلته چې کنټرول پینل ته بیا لګ سره راکا ریجن ماوس کیبورډ دا در سره به ښکاری سیستم باندې ور کړی سیستم کوم ور کړو فکر کوم ملته مو سپیل غلط کړی راځي سی شو سپیل به مو غلط ور کړی هم د څه کنه ګور اوس ریجن چې به کې شته نشته تر ازاد سیستم ولې به کې راغلی دی ډبل کلیک چیرته شو تورته مراشم سیستم الته سپیل مو غلط لیکل کنه اس واي اس ټي ای ام دی کنه ټي ای ام دی اس واي اس ټي ای ام دی تلګراش اوس ډیزاین اوکې کا ډیزاین هم څنګه کا اپلای کا تلګراش کنټرول پینل ته به سر ورکاره کا دا یو ځل کلوز کا صحیح ده ځکه ریفریش غواړي نه کنه کنټرول پینل ته بیا ورشم سیستم پکې شته نشته ولاړه ختم شو صحیح ده اوس برا بیرته څنګه راولي بیرته راشه همدل ته کنه دا شو دی کنه کدی ځنه فقط لري کې کدی ځنه نه لري کې کنه ته شو کا راشه دا ناٹ کنفیګرډ باندې کلیک کا چې باندې ناٹ کنفیګرډ او دې ځنه څنګه کا اوکې کا ته اوس لګ راشه کنټرول پینل بیا را اوپن کا ریجن دی داره سیستم داره ساوند داره هر څه بیرته راغلی په دې باندې پوه شئ بل خبر څه دی وای always open all control panel items when opening control panel item دا معنا دارا چې control panel چې open کې کنه بس ټول سره open کنه اماغه ادي خبره ده لکه څنګه چې زموږ کمپیوټر دی وی بل څه وای prohibit access to control panel in PC setting په دې کې شي کېږي الته هم یو څو دانې ته نه پټول دلته معنا دار چې کنټرول پینل ته هیڅ اجازه ورنکې یو کس چې کنټرول پینل ته داخل شي دی باندې ډبل کلیک ته وکړه چیرته راشه انیبل باندې کلیک انیبل باندې کلیک وکړه راشه اوکې باندې کلیک ته لږ راځه کنټرول پینل دی راکنه ډبل کلیک اجازه ورکړي نه درکړي یو کس رن کمانډ لاره ورته راځم صحیح شو راشه رن کمانډ کې کنټرول ملي کړی کنه دې نه اوکې کا اجازه ورکړي نه درکړي یو څوک یې سره سٹارټ نه ورته راځم موټه چې کنټرول پینل ته شي کنټرول پینل اجازه ورکړي نه درکړي صحیح ده نو تشي بتا څه کایځو کوي دلته براشي وینډوز ار بوای دلته بولی کی جی پی ایډیټ بولی کی شی بولی کی جی پی ایډیټر ډاټ ام اس سی بولی کی جی پی ایډیټ ډاټ ام اس سی دا مولی کل کنه
دلته به چیرته راشي یوزر کنفیګریشن ایڈمنسټریټیو ټمپلیټس کنټرول پینل ته به راشي په دې کې به چیرته راشي دغه پروهیبټ اکسس ټو کنټرول پینل په دا نه کنه سره دلته فقط دا ناٹ کنفیګرډ کچې یو کا ناٹ کنفیګر راشه اوکې کا ته لګ راځه کنټرول پینل ورته دی رن نزوان کنټرول پینل اوپن کوم اوپن کیږي ور سره یس ګورې اوپن شو سره هر ځای نه چې تاسو ورزر سره اوپن کیږي سیرا بل څه وای شو اونلی سپیسیفاید کنټرول پینل ایټمز ګورې اوس زوانم الته خو مودي اول کې تنه یو څو تنه پټ کړل په دې دویم کې مو پورا پی بند کړ په دې دلته اوس موږ تاسو وای فقط یو څو دانې ورته وخای زه ورته ما کنه چې راشه دا کنټرول پینل فقط یو څو دانې ورته وخای دلته ناٹ کنفیګر په ځای انیبل باندې وکي خاله دې نه کوم کوم پلیټ ورته وخای زه ورته ماوس ورته وخای چې ورته وخایا ماوس انټر بل شي کیبورډ ورته وخای چې ورته وخایا کیبورډ بل چې فور ایگزامپل ساوند ور سره فقط وخایا راشه ډیزاین لا څنګه کا اوکې کا او د ډیزاین څنګه کا اوکې کې کا اپلای کې یو خبره تلګ راځه ما بیا کنټرول پینل تلګ راځه اوپن کا فقط درې دانې پاتې شول نور څنګه کړل ختم کړل نو تاسو کار ورشي غنا دې کنټرول پینل چې وسم دا درې وتی نو وای نور به ختم او څنګه خبر ده دلته ختم کړه خپل د بیا دفترو کې څنګه ختم دفترو کې لګیږي زیدان دلته وګایز دا سیټینګ دلته ورته کیږي چې شو راسه دا ناٹ کنفیګرډ کا بدې څنګه شو بیرته شو زیدان دا درې خبرې غایز تاسو دلته ذکر مشکل پکې شته دی قبل وتی نه دا شو یو کنه چې how to lock and unlock USB for sending and receiving data اوس دغه USB د ما سره زه دا څنګه کولای شم چې لاک کما یا داسې جوړه کما چې دې ته نه څوک څه ته نه ولېږل شي او نه ور څوک څه راولېږي صحیح ده نو دلته به لومړی تاسو راشي CMD ته چیرته به راشي CMD ته زه به راشم دې باندې به اپلای کوم صحیح ده چیرته به راشو CMD سٹارټ کې به CMD ولیکو دا به څنګه کوي رن از ایڈمنسټریټر به کوي رن از ایڈمنسټریټر شو د دې نه به یس کوي کله مو چې یس کړل کنه دلته به لومړی چې ولیکي لومړی ولیکي ډیسک پارت ولیکي چې ولیکي ډیسک پارت ولیکي سو شو ډیسک پارت بیا به چې ولیکي را به شما ډیسک پارت سو شو چې الته غي ونه منخه ډیسک پارت چې کله ونه منی کنه بیا معنا ګوره داس راخه داس میسج درکې چې کله و معنا ګوره دغه نوم ډیسک پارت بدلیږي چې تمدلېږي ډیسک پارت شو ګندل ته وراشي تاسو بولی کې لیس ډیسک شي لیس ډیسک ورته کار سره صحیح شو لیس ډیسک دا بشیر سره لیس ډیسک راشه کوم یو رکسي سلیکټ کوم یو ډیسک سره سلیکټ کا سلیکټ ډیسک کوم یو ډیسک 1 صحیح شو ډیسک 1 سره سلیکټ دا ګوره دا کوم USB چې راځي ډیسک 1 دی ها دا به سلیکټ کړئ سلیکټ ورکړ کنه دې ځنه انټر باندې کلیک کړئ چې شی باندې انټر ډبل کلیک انټر ها ګوره دا و سلیکټ شولا اوس به دې کمانډ په گایس پام کړئ څه ورته اټریبیوټ چې شی اټریبیوټ اټریبیوټ ډیسک چې شي اټریبیوټ از براشه مدغه چې تاسو ورته لیکئ ها څه ورته لیکئ چې اټریبیوټ ډیسک سی شو اټریبیوټ ډیسک سیټ ریډ اونلی ورته لیکئ چې ولیکئ اټریبیوټ ډیسک سیټ کرا سره چې شي ریډ اونلی چې شي ریډ اونلی سی شو اټریبیوټ ډیسک سیټ ریډ اونلی دلته انټر باندې کلیک کړئ ګورئ وای دا موږ سره اوس سیټ شو دې ته څنګه شو سیټ شو زه راځم ما په دې کې چی دی گایس چې خو نشم کې زرا زما کنټرول دلته براشم د سپیسی ته په دې کې براشو دلته فور ایگزامپل زه ورته وایم چې دې نه زه یو څه شی لګم صحیح ده دا ویډیو دا رائټ کلیک کوم زه دې نه سند کرا سره راځه کوم ځای بل ځای په لګم خو اصل کې دلته موږ سره باید یو 2-3 یوز بیان شامل شي صحیح ده یا زه غواړم چې دې نه یو څه ور ولګم فور ایگزامپل زرا غواړم ورته مې دا یو تصویر ورته رائټ کلیک سند ټو راشه سند ټو دلته انټر باندې کلیک وکړه ګوره ورځي ورته نو ورځي ورته کنه وای د ډیسک از رائټ پروټیکټډ څنګه شوی دی تر څه به ورته ولېګا نو ورځي ورته څنګه کیږي نو ورځي ورته تلک دا غشتا یوز بي مور داخل کا ورته زه به وګورم ریډ اونلی فقط ریډ اونلی مو په لګولې راخه دا مور داخل کړل کنه اوس ګوره زه راځم دلته دې نه و زه ورته وایم چې ترا شام څه شو موږ سره فور ایگزامپل دغه راکنه دې باندې مولا غواړم زه غواړم دا ویډیو ته نو ولګم رائټ کلیک سند ټو چیرته لګی دې ته ځلېږي متر سنټر کلیک وکړه منی یا سره چې ویلېږي ولې نه منی وای ګور اصل کې یونیټ ټو اډیشنل خدي کې فکر کوم زه ډیر کم دی کوم دی ستاره کې نه ولې دا څو جی بي دوست ټایم ته ولګر سره
دی بل خلاړ سره دا خورته ولګل شو خام ګوري گایز دا فقط رائټ پروټیکټ شو څنګه شو لا رائټ پروټیکټ شو سیدانو معنا دار دي ته وسوک شي نشي لګل تاسو اوس ویریږي کنه چې یو کس دا څه ونی شي کولای چې زما دي چې تا یو بي ته مثلا یو شی راولېږي دا اوس یو وایرس غونډه پدې کې جوړي نو ګوره اوس دا مداسه کړ اوس د دې نه چې شی ورته ورلېګل کېده نو ورته ورلېګل کړه و چې تاسو دا بیرته نه ختموي چې به بیا وراشي سیم ډي ته وراشي چې ته وراشي سیم ډي رن از ایڈمنسټریټر کې څنګه کوي رن از ایڈمنسټریټر د دې چې نه یس کوي کله مو چې یس کړ بیا ما خبره ته چې وکي ډیسک پارت ولیکي چې ولیکي ډیسک پارت ولیکي سی شو ډیسک پارت سمرا ډیسک پارت مو چې ولیکل کړه راشه ته انټر کې بیا ته چې ولیکي لیس ډیسک ولیکي چې لیس ډیسک لیست ډیسک سی شو لیست ډیسک را سره لیست ډیسک واخلي انټر کوم یو سلیکټ کوم یو سره سلیکټ کی سلیکټ ډیسک 1 ولې موږ ورته چې ډیسک 1 سره سلیکټ ځکه چې موږ هغه فالشي په دې لګولې کنه انټر راشه ودل چې دی ورته اټریبیوټ شوکا اټریبیوټ چې کوم دی اټریبیوټ کرا سره چې شي اټریبیوټ ډیسک دا ډیسک مو سره چې وایي کنه کلین چې شي کرا سره کلیئر دلته کوي کلیئر ریډ اونلی چې وکا ریډ اونلی دا سره په کلیئر کا انټرمن کا ارګومنت ښه اصل کې دلته و چې دی کلیئر دی کې کلین دی set read cleaner read only lekha clean read clear read only see show clear read only attribute disk zote ma che attribute che shewaka attribute disk kara sara kum yo attribute disk clear read only che ne musara clear read التمو اصل کې دا ریډ اونلی سپل غلط لیکل او سی شو ریډ اونلی سی شو اټریبیوټ در سره کلین کو څنګه شو کلین شو دلته لاندې معلومات وګورئ وای ډیسک اټریبیوټ کلیر سکسسفلی و در سره سکسسفلی باندې کلیر شو کنه در سره مو سماغه تصویر دی وختي هغه تصویر را سره معنی چې ورته ولګم نه من الله سره کنه زه هم دا تصویر ورته انداز ورته لګم رائټ کلیک سند ولګل شو یس سر لاړ ورته ورسېږي خاصه که تیز لاړ زه اوس دغه دوه درې تصویران دي راکټک ورته هم دا ته ورته ولېږه راشه سنټ ګوره ولېږل شو راته وایي یو پکې شته دی هغه ورته رسېدلی سیدانو دا ګایز زموږ د ټپس اینډ ټریکس او سیمینار شو